درنو حاضرینو له هر څه نه وړاندې د بهرنیو چارو د وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو ادارې ته مبارکي وایو چې نن یوه بهترینه لاسته راوړنه لري. د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز دنده لري چې په لومړي قدم کې د بهرنیو چارو د وزارت کارمندانو ته، مسؤلینو ته، او په دوم قدم کې ټول نظام ته داسې راهنمایي وکړي، داسې تحقیقات وکړي، داسې څېړنې وکړي چې هغه د دې انقلابونو، یرغلونو ځپلي افغانستان دپاره د راهنمایي کار ورکړي او په هغه باندې تګ وشي. دې کې شک نشته چې سیاست، خارجي سیاست دا یو باریک فن ده. په دې کې څومره احتیاط پکار ده، په دې کې باید څومره محتاطانه قدمونه واخیستل سي، او په دې کې د نورو هیوادو له اړتیاو، غوښتنو، نظریاتو، ټولنو نه باید هغه څوک باخبره وي چې څوک خارجي سیاست په مخ بیایي، او هم د خپلې ټولنې، د خپل هیواد اړتیاوې ورسره وي، وړاندیزونه ورسره وي چې له نورو سره یې شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت او دا ناست ملګري چې الحمدلله ټول با استعداده دي، د لوړو تحصیلاتو خاوندان، با تجربه شخصیتونه دي، د دوی هڅې، د دوی کوششونه به دا نتیجه ورکوي انشاءالله چې بالاخره به د افغانستان په مخ کې پراته مشکلات حل کیږي، خو ولې په ډېر احتیاط او په ډېر تدبیر سره. داسې قدمونه باید وانخیستل چې سړی بېرته شاتګ ته مجبوره کیږي. هغه متل ده وایي داسې لاړې مه توکه چې بېرته یې څټلو ته مجبوره یې. داسې خبرې مه کوه چې عملي کولی نه سې. داسې خبرې مه کوه چې په وسه دې نه وي پوره. داسې خبرې مه کوه چې د خپل زړه بړاس وباسې خو خپلې ټولنې ته مشکلات پیدا کړي. ته چې هر لفظ او هره خبره کوې د خپل وطن دردونه به په نظر کې نیسې، مجبوریتونه به په نظر کې نیسې، او پارونې هر څوک کولی سي، خو ولې اوږدمهالې ګټې خوندي کول، حکومت په پښو درول، دغه دربدر افغانستان چې څه باندې 40 کاله د بهرنیو مداخلو په نتیجه کې تر 2 میلیونه زیات شهیدان ورکړي دي او په میلیونونو مهاجر، ته څنګه دا زخمونه پټۍ کولی سې؟ څنګه دا دردونه آرامولی سې؟ څنګه خپل در بدره بیچاره ولس د هغوی اقتصاد، د هغوی صحت، د هغوی تعلیم، د هغوی نورو ضروراتو ته رسیدګي کولی سي؟ دا هلته کیدای سي چې افغانستان هم په کور دننه له اختلافاتو خلاص سي او هم له نړۍ سره له ټکره راووځي. موږ بار بار دا خبره کړې ده چې د اسلامي امارت سیاست دا ده چې افغانستان به نور د لویو قوتونو د مقابلو او سیالیو ډګر نه وي. دلته که سیالي وي هغه به مثبته سیالي وي، هغه به په دوه اړخیزو اړیکو ولاړه وي، هغه به په منافعو ولاړه وي، هغه به په ملي ګټو ولاړه وي، او مهمه دا ده چې هغه به د اسلام د مبارک دین له اصولو سره برابره وي. زموږ تاسې ستراتیژي هغه به داسې ستراتیژي وي چې هم به په تدبیر ولاړه وي، هم به په احتیاط ولاړه وي، هم به په علمي څېړنو ولاړه وي، بیا به موږ پرمختګ کولی شو. او الحمدلله ثم الحمدلله چې په تېرو 15-14 میاشتو کې د بهرنیو چارو وزارت چې څومره نمایندګي یې دنیا ته کړې ده، یو حرف، یو قدم یې داسې نه ده اخیستی چې بېرته شاتګ ته مجبوره شوی. دا ټول د تاسې ښه تدبیر ده، دا ټول د تاسې
دقت ته، دا ټول تاسې احتیاط ته. په همدې شکل باندې ټولنې جوړېږي او بالآخره هغه حکومت په پښو درېږي او بیا نتیجه ورکوي. هېڅوک په یوه ورځ باندې وطن ګل ګلزار کولی نشي. هېڅوک په یوه ورځ باندې ټول زخمونه پټۍ کولی نشي. مهمه دا ده چې د وطن د جوړېدو دپاره زمینه مساعده سي. حکومتونه خپلو ټولو وګړو ته ګوله په خوله کې نه ورکوي، مړۍ په خوله کې نه ورکوي، بلکې زمینه ورته مساعده استجار تجارت وکړي، محصل تعلیم وکړي، دهقان دهقاني وکړي او موټروان موټرواني وکړي. هر څوک تجار خپل تجارت په ازادۍ سره په بېغمۍ سره په اطمینان سره وکړي، بیا به دا ولس دا وطن ترقي کوي. موږ تاسې باید دې ته زمینه مساعده کړو او دې ته زمینه سازي همدا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز باید په دې کې کوشش وکړي چې دغه افکار دا نورو ته ورسوي، دې ته ذهنیت آماده کړي، افغاني ذهنیت په افغاني فکر باندې جوړ کړي. د افغانستان یو لوی مشکل دا و چې خپل ځوانان هم یو وار د کمونیزم په فکر تربیه سو او ټول افغانستان یې په چپه مخ واړاو. بیا په غربي فکر روزل سوي رالو، په ټول افغانستان یې میچنې وچلولې. افغانستان به هغه وخت جوړیږي چې حکمران او ملت یې دواړه په یو فکر وي. او همدارنګه زه دا خبره بیا تکراروم، د ټولو ملګرو ته ټولو ځوانانو ته دا وایم چې احساسات باید د پالیسۍ تابع وي. صحابه کرام هغوی به ولاړ سو، توره به یې راوایستله و یا رسول الله زه به د فلاني ظالم یا کافر یا مخالف سر ووهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل نه، اجازه نشته. نو علما لیکي چې د صحابه کرامو جذبه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پالیسۍ تابع وه. جذبه یې په خپل ځای د قدر وړ وه. د موږ تاریخونه پرې ډک دي د هغوی په جذباتو باندې، د هغوی په زړونو او په فکرونو کې که به هر څه راګرځېدل خو بالاخره یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پالیسۍ تابع ګرځول. نن چې دلته اسلامي نظام راغلی، نن چې دلته په دې ملت باندې الله تعالی قراري راوستې، هغه د ورځې 200 300 400 شهیدان او زخمیان نسته، خلک آرام دي. اوس باید د دې ملت په زخمونو څوک مالګې ونه دوړوي، اوس باید د دې ملت د دردونو نه څوک بده استفاده ونه کړي، اوس باید د دې ملت په منافعو په سرونو باندې څوک خپل ځان مشهوره نه کړي. اوس باید داسې سیاست وچلول سي چې نور افغانستان هم د علم مرکز سي، هم د اقتصاد مرکز سي، هم د اتصال مرکز سي، هم د ترانزیت مرکز سي او هم په سیالانو کې هسکه غاړه او هسکه شمله ولري. د افغانستان تاریخ باید په دقت سره وکتل شي چې کوم نظامونه کامیابه سوي دي او کوم ناکامه سوي دي. هغه نظامونه چې پردي فکرونه راوړي دي هغه ناکامه سوي، هغه نظامونه چې یوازې د جذباتو تابع سوي دي هغه ناکامه سوي دي، هغه نظامونه چې شخصي مزاجونه په دې لویه ټولنه باندې تطبیق کړي دي هغه ناکامه سوي دي، او هغه نظامونه چې د دې ټولنې له متن نه راپورته سوي، د دوی ضرورتونه، د دوی غوښتنې، د دوی اړتیاوې، د دوی هغه سنګیني، هغه قرباني، هغه فداکاري په نظر کې نیولي، هغه نظامونه کامیابه سوي دي. اوسنی نظام چې د دې ملت له متن نه راپورته سوی ده، له کور کور، له کلي کلي، له مسجد او له حجرې او له مکتب او له مدرسې نه قرباني ورکړي دي، دا د دې ملت د خوښې نظام ده. ولې؟ یوازې د موږ په شکلو خلک نه دي مین، خلک له موږ نه عمل غواړي، خلک له موږ نه کار غواړي، خلک له موږ نه د خپلو اړتیاو پوره کېدل غواړي. تاسو فکر وکړئ ورونو، خدایي مسؤلیت به څومره دروند وي، شرعي مسؤلیت به څومره دروند وي چې زه او ته د خپل شخصي کور دپاره چې 5 شپږ 8 10 وګړي پکې اوسي، څومره تدابیر سنجوو، څومره کوشش کوو چې د خپلو اولادو دپاره هم ښه اقتصاد ولرو، هم ښه تعلیم ولرو، هم ښه صحت ولرو، هم ښه کور ولرو. نن چې ته د ټول افغانستان حکمران یې، خو دا ټول ملت تا ته د کشرانو د اولادونو حیثیت لري.
که د ټولو غم همداسې نه در سره بیا خو ته خیانت کوې تاسې د خپل شخصي کور مصالح سنجوې او له نورو نه له ټکره ساتې له همسایګانو سره ښه ګزاره کوې په کلي کې ښه ګزاره کوې د کور ټول ضرورتونه په نظر کې نیسي همداسې به د دې لوی ملت او د دې لوی کور ضرورتونه په نظر کې نیسي او که نه ونیسې مسؤول به یې د محشر په ورځ به د جواب ډېر سخت وي لهذا ورونو نن چې کومه غونډه جوړه سوې ده د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز له لوري او د کتاب مخکتنه ده موږ غواړو چې همداسې پرمختګونه ولرو تاسې په تاریخ کې وګورئ هغه چا ډېر خدمت کړی ده چې ډېر علم یې حاصل کړی وي هغه چا ډېر خدمت کړی ده چې هغه ډېر معلومات ولري ډېره پوهه ولري د افغانستان لوی لوی شخصیتونه تاسې مطالعه کوئ چې په علمي ډګر کې کار کړی د تربیت په ډګر کې کار کړی په سیاسي ډګر کې کار کړی ده هغوی ټول هغه خلک دي چې هغوی اول ځانونه رسولي دي ځانونه یې پوه کړي دي نو تاسو ته مې خواست ده چې له دې فرصت نه استفاده وکړئ او ګورو به چې کوم ملګرو ښه خواري کړي هغو ته به نور هم ناز ورکوو په دا ناستو ملګرو کې چې څومره د وزارت خارجه کارمندان دي له دې هر یو سره چې زما د زړه مینه ده هغه د هغه نظریې له وجې ده د هغه فکر له وجې ده چې په هغه فکر موږ تاسې دلته سره راټول سوي یو نو لهذا په راتلونکي کې به هم د موږ تاسې تړاو او ملګرتیا د دې فکر له مخې هر څوک چې د فکر ته ژمن وي د خاورې ته ژمن وي د وطن ته ژمن وي د ولس ته ژمن وي د ارمانونو ته ژمن وي هغه د موږ ورور ده د موږ د زړه سر